إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تاسو ته د بدی او بے حیايي امر کوي او دې ته ملمسوي چې په خدای پورې هغه خبرې وتړي چې تاسو پرې نه پوهیږئ چې هغه الله نه دی ویلي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. او ته چې کله ویل کیږي چې د الله د اوامرو پیروي وکړي نو په جواب کې وایي چې مونږ به د همغه مسلک پیروي کوو چې مونږ پر هغه باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي. خنو که د هغو پلرونو نیکونو له پوهې نه هیڅ کار هم نوي اخیستی او سمه لارې نوي موندلي آیا بیا هم دوی د هغو پیروي کوي؟ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. دا خلک چې د خدای پر خودل شوی لار باندې لټلونه انکار کړای دی د دوی حالت کټ مټ داسې دی لکه چې شپانه څار ویو ته आवाज کوي او هغوی د بلنې او شړنې له غږ نه پرته نور څه نه اوري. دوی کاڼه دي ګونګیان دي ړانده دي ځکه خو په هیڅ خبره نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اے مؤمنانو که تاسو پر اختیار سره د همدې الله بندگی کوونکی یاست نو کوم پاک شیان چې مونږ درکړي دي هغه په بے پروايي سره خورئ او د الله شکر باسئ. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. د الله له لوري که پر تاسو څه بندیز لګول شوی دی نو هغه دا دی چې د خپل مړ شوي یعنی مردار غوښه د وینې او د خوګ د غوښې له خوړلو نه ډډه وکړئ او داسې کوم شی مخورئ چې پر هغه باندې له الله نه پرته د بل چا نوم اخیستل شوی وي. هو که څوک د اړتیا په حالت کې وي او له دغو شیانو نه څه شی بیل دی چې د قانون ماتولو اراده ولري یا له حده تیری وکړي وخوري نو پر هغه باندې څه وبال نشته. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حقد دا څوک چې هغه حکمونه پټوي چې الله په خپل کتاب کې نازل کړی دي او په لګوندې دنیوي ګټو یې له لاسه ورکوي هغوی په اصل کې خپل ګیډې له اور ډکوي. د قیامت په ورځ به الله جل علا شانه هیڅ کله له دوی سره خبرې ونه کړي او نه به یې تزکیه کړي او د هغو لپاره دردونکی عذاب دی. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. دا هغه خلک دي چې د سمې لارې په بدل کې ګمراهي واخیستله او د بخښنې په بدل کې عذاب واخیست. څومره حیرانتیا ده د دوی حوصلې ته چې د عذاب زغملو ته تیار دي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. دا ټول کارونه زکه وشول چې الله خو له حق سره
سر تر پایا برابر کتاب نازل کړی مګر کوم خلکو چې په کتاب کې اختلافونه منځ ته راوړل هغوی په خپلو لانجو کې له حق نه ډیر لرې لاړل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یوازې دا نه ده چې تاسې خپل مخونه ختیځ لوري ته واړوئ یا لویدیځ لوري ته بلکې نیکی دا ده چې انسان الله او د قیامت ورځ او پرختیا او د الله نازل کړای شوی کتابونه او د هغه پیغمبران د زړونو کومي ومني او د الله په مینه کې خپل ګران مالونه په خپلوانو یتیمانو مسکینانو پردیسیانو درویزګرو او د غلامانو په ازادۍ مصرف کړي المنځ قائم کړي زکات ورکړي او نیکان هغه کسان دي چې کله وعده وکړي تر سره یې کړي او د تنګسي او غمونو په وخت کې او د حق او د باطل په جګړه کې صبر وکړي همدا ریښتینی او همدا پرهیزګار خلک. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے مؤمنانو ستاسو لپاره د قتل په دعوا کې د قصاص حکم لیکل شوی دی. آزاد د آزاد په مقابل کې وژل شي او غلام د غلام په بدل کې او خځه د خځې په بدل کې. هو کله کوم قاتل سره د هغه دینی ورور یو څه نرمي کولو ته تیار وي نو په ښه وجه د وژنې د بدل په باب اقدام وشي او پر قاتل باندې لازمه ده چې په صداقت سره خونه ورکړي. دا ستاسو د رب له خوا سانتیا او رحمت ده. کله دین وروسته څوک تجاوز وکړي د هغه لپاره دردونکی عذاب ده. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وخياران ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی په کار ده چې له دې قانون نه سر و نه غړوي.